قدرمنو لیدونکو زموږ سره نن ښکلي ګلالي ماشومان دي چې دوی به ښکلې ترانې وایي او کوم مضامین چې راوړي هغه به له موږ سره شریکوي. په هغې ورځ موږ ډېر خوښ وو چې زموږ سره ګلالي ماشومان په خپرونه کې میلمانه وي. نیکه مرغه نن هم راسره میلمانه دي او سټوډیو ته راغلي دي چې ټول ته ستړي مه شي وایم. او زموږ سره په خپرونه کې میلمانه آغلې نصیبه، نبیله، بیبي حماسه، بیبي سارا او بیبي حسنا دي چې دوی 15 واړه ته ستړي مه شئ. ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، ښه راغلاست، خوش آمدید. تشکر بسیار زیاد از شما. قدرمنو لیدونکو مونږ په خپرونه کې د دغه ګلالیو ماشومانو دوه ټیمونه دي. یو ټیم دلته زما سره په سیټ کې ناست دی چې دوی به موږ ته دغلته ترانه وایي، او بل ټیم چې دغلته ولاړ دی دوی اسماء حسنا وایي راته چې ډېره مننه ترې کوم چې راغلي دي سټوډیو ته او په دغې واړو قدونو په کمکي عمر دلته زموږ سره سټوډیو کې دي او ماشاءالله 9 نوي نمونه یې د الله پاک یاد کړي دي او دوی را سره شریکوي. با شما خوش آمدید میگم دخترها، بسیار تشکر میکنم. مهربانی شروع کنید باز ما اسماء حسنا. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم العلي الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الهوي الحميد المحيي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني والمغني المانع والضار والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله 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 الله. جزاک الله. بسیار عالی، بسیار عالی بود. تشکر دخترم. قدرمن لیدونکو په خپرونه کې را سره زموږ سره میلمانه دي اغلې نصیبه چې ترانه لري او نبیله جان هم ترانه لري. نصیبه جان تاسو ته بیا هم ستړي مه شئ وایم، ډېره مننه چې سټوډیو ته راغلی زموږ سره په خپرونه کې میلمانه یې. څه دې راته راوړي دي؟ ترانه. ښه ترانه دې راته راوړي. مهرباني لومړی د ځان معرفي که په څوم صنف کې، بیا وروسته د هغې نه به راته ترانه ووایي. دویم صنف کې. ښه نوم دې دوستانو ته نه وایي؟ څه دی نوم دې؟ نصیبه. آفرین، شاباس. ښه راته ترانه ووایه مهرباني نصیبه جان، مهرباني ووایه. ووایم دلې کښېنه، پکښې ناست ووایه. شاباس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملی ترانه. دا وطن افغانستان د عزت د هر افغان د کور د سولې کور د تور هر بچی قهرمان د دا وطن د ټولو کور د بلوچو د ازبکو د پښتونو هزاره د ترکمنو د تاجکو ورسره عرب ګجر د پامیریانو نورستانیانو برهوي دي قزلباش دي هم ایمان او پشایان دي. دا هیواد به تل ځلیږي لکه لمر پر شان اسمان. په سینو کې د اسیاوي لکه زړه وي جاویدیان. نوم د حق مد رهبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر. صدق الله. بسیار عالی، بسیار عالی، ډېر عالی، ډېر په زړه پورې. ډېره مننه کوم نصیبه جانې. ښه نبیله جان شما چی آوردی بر ما در برنامه؟ من ترانه پدر آوردم که ترانه کتاب. ترانه پدر و ترانه کتاب. اول کدامشان بر ما میخوانی؟
اول ترانه پدرم. مهربانی بگو پدر جان ترانه. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه پدرم ای پدر شیرینم، سوی تو شام و سحر میبینم. قصه گفتی ز گل و باغ و بهار، قصه از آب و روان و جوی کنار. حرف تو به من پندی شد، تا دلم باز بخنده شد. راه زندگی هم از تو بود، بخت و پایندگی هم از تو بود. دوستت میدارم ای سایه عمر، دوستت میدارم ای مایه عمر. ماشاءالله. شما در صنف چند هستی؟ در صنف سوم هستم. چند نمره؟ دوم نمره. ماشاءالله. دوم نمره هستی؟ اول نمره تان کی است؟ نامش چی است؟ اول نمره من نامش خجسته جان است. ماشاءالله بسیار عالی. چرا اول نمره نمیشی؟ اول نمره بودم خوش ندارم. حالا من اول نمره هستم، حق دارم. فقط در امتحان یک نمره کم بود. یک نمره تان کم بود که دو نمره شدی؟ اول دوم سوم هیچ فرق نمیکنه، هر سهش در یک استاد ما بر ما گفت. بله اول دوم سوم. خب دیگه ترانه هم آوردی؟ شما گفتی ترانه کتاب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من کتابم خوش کلام و خوش بیان، میدهم هر دم هزاران پندتان. ذهنتان را روشن و دانا کنم، قلبتان را گلشن دنیا کنم. نامتان عزت و شان میدهم، هرچی در دل داشتید آن میدهم. من شما را درس دانایی دهم، بر دو چشم بسته بینایی دهم. هر طرف با من رود شاد میشود، در سخن گفتن استاد میشود. هر کی با من دوست باشد موفق است، در دو علم کامیاب و برحق است. گرمی خواهد که باشد نیک و نام، دوست من باشد عزیزم و سلام. ماشاءالله بسیار عالی، بسیار زیبا بود. نصیبا جان ته څوم ټولګي کې زده کړې کوې؟ دویم په دویم ټولګي کې. ښه ته په راتلونکي کې غواړې څه شی شې؟ زه په راتلونکي کې وایم چې زما یو پیغام دی تا نه چې زمونږ باید خپل شاګردانو ته مې درس ورکړم، باید مکتب ته چې راځي خپل پاک کالي واغوندي. باید ته په راتلونکي کې غواړې معلمه شې او ښوونکې شې. ښه دغه پیغام دې موږ ته تاسو په خپله مورنۍ ژبه ویلی شئ چې مورنۍ ژبه مو پشهي ده؟ راته ویلی شئ؟ مهرباني ووایه. زه تا نه یو دا پیغام لرم چې تو د ایدان پیغام درتیم که باید تا نگم سنفکل سن سبق لڑے دین باید درس لڑے دین باید وانی سمنا یان سے مثالی که مکتب یان سے هر شب باید پاک کالو کچا یان سے باید احترام کرم. ماشاءالله ډېر عالي، ډېر په زړه پورې. قدرمن لیدونکو نصیبه جانې مورنۍ ژبه پشهي ده او پیغام یې په پشهي ژبه وویل چې تر کومه زه چې پوه شوم چې تاسو باید مکتب ته په وخت راشئ، پاک کالي واغوندئ او د مور و پلار خبرې ومنئ. ډېره مننه کوم نصیبه جان. نبیلا جان ستاسو پیام شما چی است؟ چی میگی به شاگردا همسنایتان؟ پیامتان چی است؟ من پیام دارم که همصنفی مکتب برن، با تربیت باشن، به نزاکت نباشن، در سن مراحت رعایت کنن و آخری پیام است که خوب باشن، شاگردا مکتب برن، پاک باشن، کالاشان پاک باشن. همین پیام است. گپ پدر و مادر قبول کنن. گپ مادر پدر احترامشان داشته باشن، چون مادر پدر سرما زحمت زیاد کشیدن. ماشاءالله بسیار زیبا. و در آینده میخوای چی شوی تو؟ من در آینده میخوایم دکتر شوم. ماشاءالله دکتر. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار انتخاب عالی است. تشکر میکنم از شما نبیلا جان، از نصیبا و درې نور قندولکان چې زموږ سره وي چې موږ ته اسماء الحسنا وویل. له دوی ټولو څخه ډېره مننه کوم